دچاپې سهار د اتلانو کارنامې دویمه برخه. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. د صلاح الدین ایوبي لاره خپله کړه. اسلامي تاریخ په خپل ارشیف کې د اتلولۍ او فداکارۍ ګڼې نمونې لري. زموږ غیرتي ټاټوبی هم د اتلانو زرین تاریخ لري. هلته که عبدالله ابن مسعود د امت د فرعون ابو جهل سر له تنې بېلوي، دلته بیا د وخت د فرعونیانو مقابلې ته هم د عبدالله لارویانو راودانګل. دوی هم د وخت د ابو جهل د لشکرو جسدونه په بارودي اورونو لولپه کړل. د هیواد د نورو سیمو په قطار کې د میدان وردګو ولایت هم دی چې د اشغال په مهال د غزا شمله دنګه کړی. د دې سیمې اتلو پرګنو په هیواد کې د ناټوخیلو په وړاندې د غزا ډګر ګرم ساتلی و. دوی نه تنها د خپل هیواد د مستضعفینو انتقام واخیست، بلکې د اسامه بن لادن قاتلین هم په خپل غیږ کې لولپه کړل. غلام حضرت ایوبي د یاد ولایت سیدآباد ولسوالۍ د تنګي د شهید پروري درې اوسیدونکی د امریکا رئیس جمهور اوباما په ژړا کړ. د یادې سیمې اوسیدونکي زمري زاهد د کیسې په اړه داسې راته وویل: د 2010 میلادي کال د شپې 8 بجې وې. د جوی زرین بازار د پیرې نوبت زما و. نور ملګري هم راسره وو. د یو دوکان تر سره لاندې په چادر ناست وو. د څارګرو الوتکو غږونه اورېدل کېدل. یو ساعت نو تیر چې ایوبي هم له کوره د بازار په خوا را روان او راکېټ یې په غاړه کې دی. ویلې د پیرې په تکل راغلم. ایوبي د سړک په سر په خورا لوړ عزم ګرځېدلو. داسې خوښ و تا به ویل د لوی غذا او شهامت په اړه ورته الهام شوی. ویلې نن به ضرور تیاره ولم، تر هغې کور ته نه ځم تر څو مې تیاره نه وي ویستلې. د څارګرو چورلکو اوازونه ورو ورو زیاتېدل. د قلعه امیر د بازار پیرې غږ وکړ: د تنکي په دورانیو کې یې تیارې کېنولي، دوی اوس مهال پورته را روان دي. بله پیره د تنګي په نیمایي کې د شهید حمید اخونزاده و. شیبه په شیبه امریکایان او جاسوسان یې سیمې ته رالنډېدل. د تنکي پورته خوا ته را روان دي. جنګي تیارو د لاش د غره په سر دورې شروع کړې. 11 بجې کېدونکې وې چې د تیارو دورې ځمکې ته رالنډې شوې. شهید طالب جان پرې د 82 پیر وکړ. تیارې د اسمان په طرف جګې شوې. له هوا څخه ډرون او سرخکو د شهید حمید اخونزاده په پیرهدارانو پیرونه وکړل. هغوی یې د محمد امین شاره د زاړه کلي سره شهیدان کړل. امریکایان نور هم پورته را روان دي. دوی راپور ترلاسه کړي چې مرحوم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله تنګي ته داخل شوی. امریکایانو ټول تنګی د هوا او ځمکې له لارې محاصره کړی و. د شپې 3 بجې وې. موږ هم د بازار نه د مسجد په طرف حرکت وکړو. که ګورو چې د بلې ډبډبنې تیارې غږ شو. د تنګي د 2 لارې لخوا را روانه او غټ شین چراغ پکې روښانه ښکاري. د بهران خیلو کلي ته راورسېده. شهید غلام حضرت ایوبي او محمد بدر پرې د راکېټونو ګزارونه وکړل. د ایوبي مرمۍ هدف ته ورسېده. تیاره په راکېټ ولګېده او د ویشتل شوي ځای څخه تقریبا 500 متره لرې ولوېده. ایوبي او د شهید مبارز ورور عبدالمجید جابر شنیز ته ولاړ. هلته د خپل مشر شهید مولوي محب الله سره یو ځای شول. 2 شپې وروسته له اسمان د رحمت باران شروع شو. د تنګي رود په هسکه غاړه او مستۍ روان شو. اوبو داسې شور کولو تا به ویل د اسامه بن لادن په قاتلینو دوی هم د خوښۍ نغمې وایي. دغه قهرجنو اوبو د تیارې پاتې ټوټې هم له ځان سره یوړې. دغه اتلان چې ټول 5 کسانو د شنیز څخه د چک ولسوالۍ لور ته روان شول تر څو د دښمن له تعقیب په امن شي. دا چې ایوبي ځانګړې بریا خپله کړې وه، ځکه خو ده او مشر ته ملګرو د موبایل او مخابرې له لارې د دغه سترې غذا مبارکۍ ورکولې. دوی د دښمن څارګرو الوتکو له همدې لارې تعقیب کړل. د چک ولسوالۍ د سیاب ښایسته دره کې په یوه باغچه کې ناست و. د امریکایي تیارو تر کلک برید لاندې راغلل. د دښمن په دغه برید کې د هیواد اتل ایوبي او ملګري د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. د معلوماتو په بنسټ په دغه چینو تیاره کې د امریکایانو د سپیشل فورس 22 تنه پوځیان د اور خوراک شول.
د وژل سوو امریکایي عسکرو په اور سوو جسدونو ته د درناوي په مراسمو کې له ډېره غمه د امریکا د هغه وخت ولسمشر اوباما له سترګو اوښکې تویې شوې او ویې ژړل. تر پیښې وروسته امریکایي ځواکونو اعلان وکړ چې په دې پیښې کې 22 هغه سپیشل فورس امریکایي عسکر وژل سوي. څه موده وړاندې په ایبټ آباد کې د اسامه په کور بریالي عملیات ترسره کړل او اسامه بن لادن پکې شهید شو. ارمان ورسره شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره شهید دی طالب شهید دی او قرآن ورسره شهید دی فضا خاموش